یو وخت یو ډیر غریب سړی و چې د سیند پر غاړه به هره ورځ ماهیان نیول. خو یو ورځ یې هیڅ ماهی ونه نیوه. ماهی وویل: ای مهربانه سړي، که ته ما آزاد کړې زه به ستا هره هیله پوره کړم. او ماهی بیرته اوبو ته خوشي کړ. کله چې سړی کور ته ولاړ ښځې یې وپوښتل: نن دې څه راوړل؟ سړي وویل: ما یو سرو زرو ماهی ونیوه خو ما خوشي کړ. ښځه په غوسه شوه: ولې دې پرېښود؟ ته باید ترې یو کور غوښتلی وای. سړی بیرته سیند ته ولاړ او ماهی راوغوښت. ماهی وویل: ستا هیله څه ده؟ سړي وویل: زما ښځه غواړي یو کور ولري. ماهی وویل: کور به درته جوړ شي. کله چې سړی کور ته ولاړ نو یو ښکلی کور جوړ شوی و، خو ښځه بیا هم خوشحاله نه وه. هغې غوښتل ماڼۍ که درته وپاچایي. هر ځل چې سړی ماهی ته لاړ ماهی به یې هیله پوره کوله. خو کله چې ښځې ویل: زه غواړم د سمندر ملکه شم، ماهی غلی شو. کله چې سړی کور ته ولاړ هر څه بیرته پخواني حالت ته ګرځېدلي وو. یو کوچنی زوړ کور او بېوزلي ژوند.